که هر ځل چې هندارې ته ګورئ د پزې تورې نقطې او د مخ داغونه دې ستا د ښکلا خوند خرابوي، نو زه نن 100% ازمویل شوی او طبیعي ماسک درښیم چې د پزې تورې نقطې او د مخ داغونه په مکمل ډول له منځه وړي. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی، د طبي معلوماتو لپاره خان هیلث چینل در سره سبسکرایب کړئ. دغه ماسک د جلاتین، شیدې او شاتو څخه جوړ ماسک دی. جلاتین د پوستکي خولې خلاصوي او تورې دانې او مړې حجرې راوباسي. شیدې پوست نرموي او روښانه کوي او شات د پوستکي باکتریاوې له منځه وړي او غذایي مواد ورکوي. که دا ماسک په اونۍ کې 2 ځله وکاروئ، نه یوازې د پزې تورې دانې به مو ورکې شي، بلکې پوست دې روښانه، نرم او صاف کیږي. د دې ماسک د جوړولو ضرورت وړ مواد 1 کاشوغه جلاتین، 2 کاشوغه شیدې، نیمه کاشوغه شات دي. د جوړولو طریقه: جلاتین او شیدې په یوه کوچنۍ کاسه کې واچوه او ښه سره ګډ کړه. بیا دا کاسه د 10 تر 15 ثانیو لپاره د ګرمو اوبو په بخار کې ګرمه کړه څو مایع نرمه او ګډه شي. وروسته شات ور زیات کړه او بیا یې ښه سره ګډ کړه. د کارولو طریقه: لومړی مخ دې پاک او وچ کړه، بیا دا ماسک په نرۍ خو برابر ډول د پزې او یا داغ لرونکو ځایونو باندې ووهه. شاوخوا 15 تر 20 دقیقو پورې پرېږده ترڅو ماسک کلک شي. کله چې وچ شي، ورو ورو یې له لاندې څخه پورته راوباسه. ټول تورې دانې، کوچنۍ چربۍ او مړې حجرې به ورسره راووځي. وروسته مخ دې په یخو اوبو ومینځه. که دا ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو ته لایک ورکړئ، نظر مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.